چاته بنوایم د زړه حالونه ګنې دا زړه مې بلا خاطرې زیاتې لري د سوي سوي زړه درانه دردونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهارې لري چاته بنوایم د زړه حالونه ګنې دا زړه مې بلا خاطرې زیاتې لري د سوي سوي زړه درانه دردونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهارې لري وخت له خوند ووته او زه یک تنها پرېښودم وقت لخوان قوت او زی یک تنها پرېښودم محمد عمر خبر شوم تر 14 دی ماشاءالله زده کړې هم کړې دي ماشاءالله همت او هغه د تعلیم حاصلولو خوند داسې خلکو نه باید سړی زده کړي چې دی په دغسې حالاتو کې څومره مزل د دې ځای نه کوو تر مکتبه پورې ښوونځي پورې د دې ځای نه تقریبا لکه بره زمونږ د ځای پورې یو 50 متره مزل وي دې ځای نه تر ښوونځي پورې او لکه تاسو چې په دا خوړ کې موږ داسې بره خېږو 50 متره د خوند کیلومتر نه هم زیات دی ډېر دی سیند خوړ کاڼي دی په دې سایکل روزانه بیا چې راسره کې 2 کاله مې هلته سبق وي ماشاءالله تقریبا 15 کیلومتره دې ځان چې سره پورې صحیح ده د سوي سوي زړه درانه دردونه که چاته ووایم دا کې د څه پلان دی محمد عمر خان چې له خیر هغسې درنه جوړ شي زما خو آینده کې اوس مې په لابراتوار په څانګه کې ښه نو لابراتوار غواړې ښه لابراتوار شروع کړي دي ښه ماشاءالله د سلام ګرانو دوستانو دا د هغه فامیل چې موږ ورځو دی 4م غړی دی یو محمد عمر دی 3 ورسره خویندې دي نو واده شپې ورځې څنګه وې الحمدلله ډېرې ښې شپې بیخي ساعت دې تېرولو بیخي ساعت مې تېر 11 کاله د واده شوه 11 کاله د واده شوه نو څنګه د ماشومانو ژوند در سره خوشحاله دی الحمدلله ښه راڅه خوشحاله دي زه مو سره خوشحاله یم هغوی هم راڅه خوشحاله بس دا غټه خبر ده قربان دی هغه دی زمونږ او ستاسو خصوصا ټول زمونږ ورونه دي خو د پښتنو هغه د احساساتو نه قربان شي که څنګه پښتانه ټولنه چې کومه ده خو د اسلام سره مکمل یو شانه ټولنه ده نو زه در سوال ته ځم د سره خبرې کوم محمد عمر رو ته خو به د خسر څومره عزت کوې که نه بلکل ورونو په هره ټولنه کې معلول شخصیتونه زیاتي معیوب زیاتي نو هیڅ کله دی موږ دې ته پرېږد نه ږدو چې هغې احساس د کمتري وکړي الله دې د دغه خسرګنۍ ته اجر ورکړي چون د ده 11 کاله د واده کېږي ماشاءالله 4 ماشومانې دي او روغ ماشومان هم روغ خپل زنانه هم روغه نو دې ته څه وایي قرباني وایي زموږ او ستاسو په چم ګاونډ کې که څوک معیوبه وي معلول وي نو هیڅ کله دی دې ته پرېږد نه دی چې احساس د کمتري وکړي نو ښه دی ساعت تېر دی الحمدلله بس شکر چې ساعت دې تېري ځو ځه مهرباني بېګا په خوب کې مې د خپل ژوند دونه لار بدل کړه بېګا په خوب کې مې د خپل ژوند دونه لار بدل کړه د ستړي ژوند او ملنګۍ خویونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهارې لري چاته به نه وایم د زړه حالونه ګنې دا زړه مې بلا خاطرې زیاتې لري د سوي سوي زړه درانه دردونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهارې لري حماس کلی نه اوس کډه وکړه لرې لاړ شه
سکلی نوس کډا وکړه لري. دوستانو بالاخره محمد عمر د کور ته راورسېدو. محمد عمر سره خو مې زړه خواله وکړه. له هر څه نه به مخکې ووایم بیا هم چې کور دی آباد وي. د هغه ورځ چې محمد عمر سره رشته کړې ده. دا ګلالی ماشوم الحمدلله دا جوړ دی. دا د محمد عمر زوی دی. هغلته کوچني وینئ ماشاءالله څومره ښایسته ماشومه ده. دا هم د ده اولاد دی. نو بیا هم کور دی آباد دغه ورور یې. ښه راځم خپل اصلي موضوع ته. دغه تورسرې خو تاسو وکتلې. واقعا زه چې کله هم داسې ځای ته ځم چون الحمدلله زه په صحت روغ یم خو ما کې دا جرات نه چې زه خبرې وکړم. خو د دې خویندو د محمد عمر هغه همت ته زما دواړه لاسي سلام دی. د دې هغه کوم خبرې چې ما وختي واورېدلې د دې هغه کومه حوصله مندي واقعا ډېر کم خل داسې وي. 3 تورسرې یو سپین ږیري پلار ته ور په غاړې دي. یو معیوب مشر زوی هغه هم په دغه حالاتو کې دا هم سپین ږیري پلار ته ورته غاړې دي. فقط دی د خدای په دې دنیا کې نور هېڅ هم نه غواړي. فقط یو څه ټوټې موږ ته واخلئ چې په هغې باندې موږ جامې هغې نه جامې وګنډو تر څو د محله دغه کلي کې خویندې راځي او هغه اخلي او زموږ هغه روزمره ژوند به پرې تېرېږي. په دا دغونه غټه دنیا کې د دې فقط دا غوښتنه ده. دی لاس چاته نه دی نیولی چې موږ ته نغدې پیسې راکوي. الحمدلله دی کمالداره دي که معیوبه دي کمال ورسره شته. 3 واړه خیاطان یاستئ. محمد عمر مخکې خو مې ورسره خبرې وشوې. دی اوس 14 صنف کې دی 14 ټولګي کې دی. نو دی اوس لیبارټري درسونه وایي او دی به انشاءالله آینده کې د ډاکټر خوا سره دی به لیبارټري جوړوي او هلته به خپل کار به مخ وړي. صحیح ده که نه محمد عمر؟ نو دا دې ته همت وایي. د دې ځای تر بازاره تقریبا 7 کیلومتره مسافه ده. دی په دې بایسکل وایي تاسو خو وکته چې په کومه لاره موږ راغلو ګاډی مو وکتل د خوړ راځي هغه راځي. بیا هم سلام درته ورور. خورکې ته هم خیاطه یې او ته هم خیاطه یې خورې؟ ښه ماشاءالله 3 واړه کسبګري دي. نو هر چا کې دا خاصیت دی که الله یو طرف دی نه خپې اخیستي دي نو بل طرف دومره ذهن ورته ورکړی دی. دې کې موږ ستاسو لپاره یو غټ سبق پروت دی. دا موږ تاسو لپاره سبق دی چې هیڅ کله به هغه خپل محنت او هغه خپله خواري د لاسه نه ورکوو چې په هر حالت کې چاته به لاس نه نیسو. الید العلیا خیر من ید السفلی. وایي پورتنی لاس چې دی دا بهتره دی د لاندې لاس نه. نو دوی کوشش کوي چې ځان دغه سطحې ته ورسوي تر څو آینده کې نورو خلکو سره څه وکړي تاسو مرسته وکړئ. دا ډېره غټه خبره ده. ورونو زه نور دا خپلې خبرې په دې راټولوم چې دا تورسرې د سپین ږیري ته ورپاتې دي. دا درته ورپاتې دي. دا سپین ږیری زه در سره غږوم. استاد سلام څنګه یې؟ خیر دی. زه مطمئن یم چې درد زیات دی. د دې آینده دا هر څه تاسو سره دي. صحیح ده؟ تورسرې کور کې لور خور دې لپاره سړي سره وي چې مطلب دې آینده لپاره هغه پلار یا ورور داسې یو ترتیب ورته جوړ کړي دا در څو بل کور ته لاړ شي هغه کور پې آباد شي. سمه ده؟ خو اوس دا ستا په کور دي الحمدلله چې داسې ماشومان دې تربیه کړي دي داسې زوی دې تربیه کړی دی. ستا همت ته هم سلام. داسې ډېر کم خل پیدا کېږي خو زړه کې سختي وي درد وي که نه آینده لپاره لږ زره را سره شریک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو دا څه نه مخکې ستاسو تسلیمي شوم او مننه خیر اوسې. الله په اجر باندې ستاسو ته واړوي ځکه دا لاره زموږ ډېر مشکل دی او تاسې یې نه یو ګاډۍ ته هم یو قسم تاوان رسېږي تاسو ته هم تاوان دی خو د دې اجر ته الله نه غواړم او جنت فردوس کې خدای نصیب وکړي. امین امین. راځو زه یو معلم یم او د معلم معاش تاسې ټولې د افغانستان د معلمینو معاش ټول ته معلومات دی چې زه اوس دغه یو د ویانو کار هم نه کوي خو موږ مسلمانان یو الحمدلله مسلمان باید اقناعت وکړي او اقناعت هم کړی دی. دغه درد تاسې نه وي چې که د چا په کور کې یو معیب وي نو هغه به څومره ورسره هغه په تکلیف کې دا 4 معیبین دي تاسې ګورئ او بیا زنانه دي. خامخا یو فکر لرم آینده سنجش په دې باندې مې دا دی چې جنکۍ پیغلیږي ورکوي د بل چا کور کې ودانېږي خو دا زما د مرګ د ساعته پورې او د دوی د مرګ ساعته پورې مې دا کور دی بل نشته. خامخا درمنه خبره ده او مشکلات کې درته ویم 12 کسه فامیل لرم
چې دغه شپږ دي خپل عمر دی او دا شپږ زما دي خو شریک کور دی نو 12 کسه فامیل لرم او دغه الله پاک د رزق ورته ورکوي. مسلمان ته چې کله خوشحالي په لاس راشي او د شکرګزاري وکړي نو الله څه ورکړي اجر ورکړي. چې کله غم درد ورسره ورته راشي او د مخامخ شي ورسره بیا به څه کوي؟ صبر بیا هم څه دی پکې اجر دی. نو په دواړه حالاتو کې زموږ ستاسو لپاره اجر دی. صحیح ده؟ ناامیده نه کېږو، ناامیده کېږو ان الله معنا. الله زموږ سره دی. چې الله زموږ سره یې هر څه زموږ سره دي. انشاءالله ورونه خویندې شته. صحیح ده؟ ورونه او خویندو زه یو خبره تاسو ته کوم که چېرته د یو استاد په ځای زه خپل ځان حساب کوم نو واقعا څومره به سخته وي. همدارنګه خویندې د دې خوراکیو په ځای خدای ناخواسته هغه خویندې وي نو هغوی به څه احساس کوي. واقعا مشکله ده، سخته ده. نو راځئ د دې د غوښتنه پوره کړو. انشاءالله دومره نه ده استاد، بیا به راځو، بیا به درځو او انشاءالله بیا به درځو. زه وعده در سره کوم. سمه ده؟ تاسو ته به موږ رخت هم راوړو، تاسو ته به هر سیستم برابرو. دا ارمان خو به دې خویندې پوره کړو. خوراکۍ انشاءالله موږ به هر څه درته راوړو، هغه نه به خاطر جمع یې. سمه ده؟ هېڅ تشویش به نه کوئ. ګلالۍ اوهو ماشاءالله څنګه بچکې؟ بس دا د الله نظام دی که نه چې پلار یې په هغه ترتیب ورته پیدا کړی نو کوی سي اولاد یې داسې سم سوتره ماشاءالله په خپلو پښو پیدا کړي. دا خو د هر څه د هغه پورې مربوط دي. موږ نور ستاسو وخت نه نیسو. هغه ورونه چې کومک او مرسته کوي لینکونه شته انلاین مرستو لپاره. آفلاین ته واتساپ نمبر دی، زه خدمت کې او هغه ورونه چې وضع یې ښه نه وي او مرستې د لاسه نه کړي فقط د ویډیو در سره شریکه کړه تر څو ټولو خلکو ته ورسیږي. او روژې مخ هم ده، مطمئن یم انشاءالله اجر پکې شته. او محمد عمر ورور ته خو څه نه وایې؟ بیا خو ډاکټر صاحب یې ته هم له خیره نږدې یې او ته خو نور څه نه وایې؟ خوراکي ته څه وینا لرې؟ خوراکي ته خو نه غږېږې، ته څه وینا لرې؟ همدا سم غوښتنه خورې ستا همدا غوښتنه. ښه نور مو په لوی رب سپارم. السلام علیکم. د ستړي ژوند او ملنګۍ خویونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهارې لري.